د دفاع وزارت چارواکي وایي چې 50 هغه چاینداره ټانګونه یې بیرته ترمیم کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال ویجاړ او خراب شوي وو. دفاع وزارت پر ایکس شبکه یعنی ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه چاینداره ټانګونه د یاد وزارت د تخنیکي او مسلکي انجینرانو له لورې بیرته ترمیم شوي دي. یاد وزارت همداراز لیکلي چې دغه ټانګونه د 314 مرکزي قل اردو انجینرانو په هڅو ترمیم او د استفادې وړ ګرځېدلي دي. په ورته وخت کې افغان حکومت د هیواد په ختیځو برخو کې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه څه باندې 100 امنیتي پوستې جوړې کړي دي. د خبر پر بنسټ دغه پوستې د دفاع د سرپرست وزیر د حکم پر اساس جوړې شوي دي. د پوستو د جوړولو سربیره پوستو تر څیرمه د څو سړکونو د جوړولو کار هم پیل شوی دی. یو له دغه سړکونو د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ سلالۍ سیمه کې ده چې د جوړولو چارې روانې دي. ختیځ کې د سرحدي لیوا قومندان وایي چې د تیرو شاوخوا 2 کلونو په اوږدو کې د دې زون په کچه په 3 ولایتونو نورستان، کونړ او ننګرهار کې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې 100 نورې پوستې جوړې کړي دي او په خبره یې دا لړۍ اوس هم روانه ساتلې. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ.